دیارلسم سوال دی چې د عمل د قبلېدو شرطونه څه دي؟ جواب: د عمل د قبلېدو درې شرطونه دي. اولنی شرط د ایمان راوړل. الله تعالی او د هغه په توحید باندې ایمان راوړل دا د عمل د قبلېدو اولنی شرط دی. قرآن کریم په سورة الکهف کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقینا هغه خلک چې ایمان راوړي پس د ایمان د راوړلو نه پس دوی نیک عملونه کړي دي. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله فرمایي دغه خلکو د پاره ما جنتونه به تور ملمستیا تیار کړي دي. په دې آیات کې دغه شانت نور آیاتونه قرآن کریم کې چې الله سبحانه وتعالی همیشه د ایمان سره سره د عمل صالح ذکر کړي. نو دا اشاره او دلیل دی خبرې ته دی چې د عمل نه مخکې ایمان لازمي او ضروری عمل دی. چې ایمان درکیو الله به الله عمل قبلی. نو د دې د وجه نه د عمل د قبلېدو د لپاره پیلنی شرط ایمان شو. حدیث کې راځي د صحیح مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي ته: قل آمنت بالله ثم استقم. د ټولو نه اول ته په الله باندې ایمان راوړه. د سی وایي چې زما دې په الله باندې ایمان دی. ایمان راوړه ثم استقم، بیا په دغه ایمان باندې قائم اوسه. د حدیث مطلب دا دی چې اولنې کار ته کې نو ایمان براوړي بیا به عمل کې. د عمل نه مخکې ایمان لازمي عمل دی. نو د دې د وجه نه د عمل د قبلېدو د لپاره اولنې شرط هغه ایمان شو.